ګوره کله چې تاسو خپل موبایل کې ډیټا آن کړئ که نه نو تاسو ته بر هغه 3G یا 4G یا چې کوم 2G که نه هغه تاسو ته شو کېږي نه نو په هغې وجه باندې ستاسو سره موبایل انټرنیټ کار نه کوي لکه تاسو ډیټا اون کړئ خو بیا هم تاسو سره انټرنیټ کار نه کوي بر چې کوم 3G یا 4G هغه بالکل تاسو ته نه شو کېږي په هغې وجه باندې بیا ستاسو انټرنیټ کار نه کوي دا ډېرو ملګرو سره دا مسله راغلې او راتلی هم شي دا ما د یو ملګري تپوس هم کړی چې یار لکه دا بر چې موږ ډیټا آن کړو بیا هم زموږ انټرنیټ نه چلېږي لکه بره موږ ته چې کوم دغه ځای کې هغه 3G یا 4G کوم چې هغې هغه نشان وي که نه نو هغه موږ ته شو کېږي نه زموږ ډیټا حالانکې اون هغه موږ ته شو کېږي ډیټا هغه نشان شو شي خو بره په کم د سیم دا سیګنل چې دی په دې باندې انټرنیټ هغه موږ ته نه شو کېږي نو دا څه وجه کېدای شي دا پر موبایل کې دنده یو شن دی د هغې تاسو نوم بدل کړی مطلب هغه تاسو ځای نه ګډوډ کړی نو په هغې طریقه باندې هغه چې دی هغه ځای کې هغه شو کېږي نه نو دا ټوله طریقه ته هم که ویډیو مو خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیشل سره فالو کړئ راځئ خو زما سره په سکرین باندې ګورئ بالکل دا زما د موبایل سکرین دی هماغه دلته کې به تاسو ټول نه مخکې ورشئ خپل موبایل کې سیټینګ ته صحیح شوه دا سیټینګ درالم په سیټینګ کې بلته کې تاسو بره شروع کې تاسو لیکلی نیټورک اینډ انټرنیټ په دې به تاسو کلیک کوئ چې په دې تاسو کلیک کړو نو دلته یې کته بیا تاسو ته ښکاري مخامخ سیم کارډ اینډ موبایل نیټورک صحیح شوه په دې به زه کلیک کوم چې په دې مې کلیک کړو نو دلته یې کته بیا تاسو ته لیکلی سیم 1 سیم 2 دلته کې تاسو چې په کم سیم باندې انټرنیټ چلوئ نو هغه سیم به تاسو په دې کې کلیک کوئ صحیح شو نو زه به دې کې دا زما انټرنیټ چې کم دی چې کم ډیټا چې زما کم دی هغه په سیم 2 باندې را نو زه به پر سیم 2 باندې داسې کلیک کوم چې پر سیم 2 باندې کلیک کړو نو دلته یې کته بیا سلیکټ کته راشي دلته کې تاسو ته اخر کې کته وګورئ دلته کې لیکلی ایکسس پوینټ نیم دا کته اوس اخر کې ښکاري په دې به تاسو کلیک کوئ چې په دې تاسو کلیک کړو دا اوس هغه ځای دی کوم ځای کې چې زموږ هغه مسله ده مطلب موږ انټرنیټ آن کړو موږ ډیټا اون کړو خو موږ ته بره څنګه چې هغه تاسو ته 4G ښکاري بره دا موږ ته نه شو کېږي مطلب دا موږ ته نه ښایي صحیح شوه نو چې دا بره ما ته لیکلی زونګ انټرنیټ زه په دې داسې کلیک کوم چې په دې مې کلیک کړو نو دلته کې د شروع کې تاسو ته ښکاري نیم دا بره چې په دې داسې کلیک کوم که نه نو دلته کې دا ما ته لیکلی زونګ انټرنیټ ستاسو په دې کې زونګ انټرنیټ دا به داسې میټو شي ګورئ دا به داسې میټو شي داسې صحیح شو دا به داسې میټو شي داسې وګوره نیم نوټ سیټ دا به دې کته لیکلی و تاسو ته ښکاري نیم نوټ سیټ لکه مطلب تاسو لکه هغې نه دی سیټ شي لکه هغې باندې نوم نشته نو تاسو چې په دې ځای کلیک کوئ او دې ځای کې ولیکئ زه دې ځای کې اوس لیکم ګوره زونګ انټرنیټ ګوره زونګ انټرنیټ دا مې ولیکو زونګ انټرنیټ دا به دې کې زه سیو کوم ګوره چې سیو مې کړو دقسې دا بره تاسو ته ښکاري دا بیا دغه ځای کې داسې راشي که ستاسو سره نه وي نو دغه ځای کې بیا نیم باندې کلیک کوئ او داسې چې تاسو کلیک کوئ تاسو به دې کې لیکلي زونګ انټرنیټ تاسو به دې کې دا میټاو شي دغه ځای کې خپل دغه سیم نوم ورکړئ زما خو زونګ دی او تاسو ټیلیناري یا جیزي یا یوفون چې کوم یو هغه نوم دلته کې ورکړئ باندې ته ولیکئ انټرنیټ او په دې اوکې باندې کلیک کړئ تاسو به هغه ځای کې چې بیا چې دی 4G یا 3G هر یو هغه تاسو ته بیا شو کېږي په دغه طریقه وه چې ستاسو مطلب چې نیټ نه شو کېږي نو دغه یوه وجه ده دا یو ملګري پوښتنه وه یار چې زه ډیټا اون کړم نو ماته بره 3G یا 4G مطلب زما هغه نیټورک نه شو کېږي د هغې وجه دا ده چې زما بیا انټرنیټ هم نه استعمالېږي مطلب کار نه کوي انټرنیټ نو دغه وجه وه که ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیشل سره ضرور فالو کړئ